په حدیث کې یو وړه شان او مختصر شان دعا راغلې ده او هغه دعا چې څوک په سجده کې 3 ځله وغواړي نو سر به لا د سجدې نه پورته کړی نه او الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. او دا سجده په مانځه کې هغه رکن دی چې په دې کې بنده الله رب العالمین ته ډېر زیات نږدې. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. د ټولو نه زیات نږدې چې بنده الله رب العالمین ته یي دا په وخت سجده کې. نو په اکثر الدعا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په سجده کې ډېرې دعاګانې غواړئ. هغه دعا او هغه کلمه کومه ده چې په هغې سره الله رب العالمین زموږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کوي کله چې هغه دعا او هغه کلمه موږ په سجده کې 3 ځله وغواړو. حدیث کې راځي مالک الاشجعي رضی الله تعالی عنه د خپل پلار نه روایت کوي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من عبد نشته یو بنده یسجد چې هغه سجده ولګوي او فیقول په سجده کې داسې وایي چې رب اغفر لي 3 مرات 3 ځل داسې وایي چې رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 3 ځل چې څوک دا ووایي نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الا غفر له قبل ان يرفع رأسه. الله رب العالمین دته بخښنه وکړي مخکې د دې نه چې دا سر راپورته کړي، یعنې د سر د راپورته کېدلو نه مخکې الله رب العالمین دته معافي وکړي او د ده ګناهونه معاف کړي. یو بل حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يقول في السجود. نبی صلی الله علیه وسلم به په سجده کې دا کلمات او دا دعا کوله چې اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. معنی یې داسې ده اللهم اغفر لي یا الله ماته زما ګناهونه معاف کړي، كله ټول ګناهونه راته معاف کړي، دقه وجله واړه ګناهونه دي که غټ ګناهونه دي، اولني ګناهونه دي و آخره او که آخرني ګناهونه دي، ښکاره ګناهونه دي که پټ ګناهونه دي، دا راته ټول معاف کړي. نو دغه کلمات هم شی ویلې، دغه دعا هم په سجده کې کولی شي. نور کلمات او نور الفاظ هم راغلي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو ځل ما نه نبي صلی الله علیه وسلم د شپې ورک شو، یعنې زما د بسترې نه پاڅېدلی و. نو زما خیال دا ده رالې داسې چې دا به د نورو بیبیانو خوا التلی یا به د بعضو وینځو خوا التلی. نو ما تلاش د نبی صلی الله علیه وسلم شروع کړو، فطلبته نو ما طلب کو نبی صلی الله علیه وسلم چې مې وکتل نو نبی صلی الله علیه وسلم په سجده باندې و، تیاره و نو سجده باندې پروت دی او دا کلمات وایي چې اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت. معنی دا ده اللهم اغفر لي یا الله ماته زما ګناهونه معاف کړي، هغه چې ما پټ کړي یا هغه چې ما نه ښکاره شوي دي. نو دغه کلمات او دغه دعا هم شی ویلې چې په دې سره الله رب العالمین موږ او تاسو یو خو زموږ دعاګانې الله قبلوي او بل پې الله رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کوي.